ګرانو مالدارانو که تاسو هم غواړئ چې دغسې یو اصلاح شوی فارم ولرئ نو کوشش وکړئ چې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د فرانسوي کوپکس مومبلیار نسل تخمي ستنو څخه استفاده وکړئ تر څو دغسې یو اصلاح شوی نسل لرئ او په یاد ولرئ چې ټول مومبلیار د یو شان نه دي. هغه مومبلیار چې لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت یې د فرانسې هېواد څخه راواردوي د کوپکس مومبلیار په نوم باندې دي. نو هر وخت هم چې الکا کوله د کوپکس مومبلیار نوم په یاد وساتئ. ماشاءالله دغه فارم تاسو ګورئ دغه ټول د کوپکس مومبلیار د تخمي ستنو څخه زیږېدلی دی. تاسو ته ښکاري دا ټول لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د فرانسوي کوپکس مومبلیار تخمي ستنو څخه زیږېدلې غواګانې دي. دا ټول تاسو ته ښکاري دا ټول ماشاءالله فارمدار ډېر خوشحاله دی. دا چې تاسو ته ښکاري دا ټول دا د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د جنربي بچیان دي. ماشاءالله فارم ته ښکلا ورکړئ.